یو یهودی هغه یو ځل دا وی راشه د مسلمانانو د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کا رونه سنت طریقه په اودس ماتي کې دا ده چې سړی اودس ماتي ته کینی نو دا لاس نه ده تش اودس ماتي ته کینی که نه دا ښی لاس ترې راواله د مخ لاندې کېده او دا ټونګې دې په دې ګوډې باندې کېده او داسې هغه یهودي غیر مسلم هغه اغیار هغه یې راپاڅېدل او دا وی د مسلمانانو د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه اختیاروم چې کله ولا او دسماته ورغو او دسماته ته کېناستو او دا طریقه وکړه د دغه یهودي شاته دشمن را روانو پړې وسره او د هغې نه کړۍ اچولې وه هغه د یهودي ته په سټ کې واچوله چې د یهودي څنګه لاس داسې کو بس کړۍ یې وویسته چې داسې د لاس پروت وي او څوک درته کړۍ واچوي خو چې لاس داسې کې وځي که نه چې څنګه دا کړۍ وویسته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغو او ورته وایي صیب ما ته کلمه شهادت بیان که اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او مسلمان شو وی سیب ستاسو په یو طریقې باندې الله پاک جل جلاله ما ته ژوند راکو او چې پورا اسلام کې سړی ننوځي سړی کې فرایض راشي سړی کې واجبات راشي سړی کې سنن راشي سړی کې مستحبات راشي آیا دا به د جهنم نه خلاص نشي دا به جنت ته لاړ نشي ولې نه روڼم په دې به جنت ته ځو الله پاک جل جلاله دې مونږ ټولو ته د صحیح منځونو کولو توفیق را نصیب کی او الله پاک جل جلاله دې پورا شریعت مبارک باندې تګ او پاغې باندې ژوند او رونو ګره پاغې باندې مرګ ښه که په اسلام کې مړه شو ګره بیا کامیاب یو بعض خلک داسې ښه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی ډیر داسې کسان وي دنیا کې د جنتیانو عمل کوي د بخاری شریف روایت تا عمل د جنتیانو کوي لیکن د او د جنت ترمنځ یو غز شرعي پاتې شي داسې عمل ته نه وشي چې هغه په الله پاک جل جلاله جهنم ته واستوي او یو سړی وي د جهنميانو عمل کوي دنیا کې او د جهنم ترمنځ یو غد شرعي پاتې شي داسې عمل ته نه وشي چې الله پاک جل جلاله هغه جنت ته بولي وروڼو په خپل عمل به اعتماد نه کوو ښه دا به نه وایو چې ګوره زه پلانې صیب یم نه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام او جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی مبارکانو چې کله بیت الله شریف جوړ کو کعبه مبارک جوړه کا نصیبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا رب العالمین جل شانه زمونږ نه چې دا کم عمل مو کو ستا په دربار عالی کې دا قبول وګرځوه رونو غاویره کېږو به نه ګورې خو عمل به کوو نو انشاءالله د منځونو طریقې به زده کوو صحیح منځونه به جوړو که نه انشاءالله واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم رب